وګورئ کله چې د لومړۍ نړیوالې جګړې تور او سپین او بېغږه فلمونه رااخلي او د 21مې پیړۍ غوره ډیجیټلي اغېز ور اضافه کوئ نو څه کیږي؟ د لومړۍ نړیوالې جګړې په اړه زموږ سوچ تور سپینه جګړه ده، خو دا تور سپینه جګړه نه وه. د دې ټول کار تر شا مو فلسفه د داسې یوې جګړې د انځور وړاندې کولو چې په خپله یې سرتیرو تجربه کړې او د دوی تجربه یې له شک پرته هم رنګینه وه. د دوی تجربه تور سپینه نه وه. هر یو فریم یې اصلي فلم دی. موږ داسې نه دي کړي چې رنګ مو ورکړی وي او یا مو د هنر کوم پیچلی یا دې ته ورته کار کړی وي. موږ دا یوازې د غږ خپلې څانګې ته ورک او ورته ومویل ښه رښتینی کار پرې وکئ او داسې جوړ کړئ لکه هلته چې غږ ثبتونکی هم و، او بیا یو ګام وړاندې لاړو، بیا مو یې د شونډو خوځښت سره سم غږ جوړ کړ. نو هر کله به چې چا یو څه خوله ښوروله دوی به یې په اړه نظر راکوه چې څه وایي. بیا مو اکټران راوستل چې دا وینا غږیزه کړي او دا فلم بیرته راژوندی کړي. واقعیت کې مو د نیوزیلند پاوز راوست چې زموږ لپاره څه ډزې وکړي. نو ټولې ګولۍ چې ډزې اورېدل کېږي او ویشتل کېږي رښتینې ګولۍ دي. چاودنې هم رښتینې چاودنې دي. موږ په رښتیا د نیوزیلند توپچي راوستی و چې رښتانۍ ډزې وکړي. موږ ورته هره خوا مایکروفونونه ایښي و چې د لوړو چاودنو دا غږونه یې ثبتول. نو دا جوړ شوي غږونه نه دي، ټول یې رښتینې دي. یو څه چې هیله یې لرم دا ده چې دا به د ښوونځیو ماشومانو ته د خپلو کورنیو تاریخ ته د کتو الهام ورکړي. تر ټولو غوره څه چې یو څوک یې کولی شي دا سوچ دی چې وګوري کورنۍ یې دې جګړه کې څه ډول رول لاره، ځکه د حیرانونکو اړخونو زده کړه ترې کولی شي.